تازه خبر طالبانو د کندهار ولایت پر هوایي ډګر راکټي بریدونه کړي دي په کندهار ولایت کې پر هوایي ډګر د طالبانو له راکټي برید سره په دغه ښار کې ورځني فعالیتونه په ټپه درېدلي دي د دغو بریدونو هدف د حکومت د هوایي بریدونو مخه نیول ښودل شوي دي د یک شنبې په ورځ د طالبانو یو ویاند وویل چې تېره شپه د کندهار پر هوایي ډګر لږ تر لږه 3 توغندي لګېدلې دي د دې راکټي بریدونو هدف پر طالب جنګیالو د حکومت د هوایي ځواکونو د نورو بریدونو مخه نیول دي د رویټرز خبري اژانس ته د طالبانو یو ویاند ویلي دي چې د کندهار هوایي ډګر د طالبانو په وړاندې د هوایي بریدونو د مرکز په توګه کارول کېده د حکومتي کړیو په وینا دغه هوایي ډګر ته ټول پروازونه ځنډول شوي دي او ویل کېږي چې د هوایي ډګر ځغاسلیکه زیانمنه شوې ده خو په دغو بریدونو کې چاته ځاني تلفات اوښتو په اړه تر اوسه رپورټونه نه دي ورکول شوي د الماني پوځ په شمول د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد راتلونکي له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوی دی د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ له پیلېدو سره سم طالبانو د دغه هیواد نورې ولسوالۍ هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي دا په داسې حال کې ده چې د هرات په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده عوام افغانان د روان امنیتي وضعیت څخه ډېر سخت اندېښمن دي بلخوا امنیتي چارواکي وایي چې هرات ولایت ته ځانګړي ځواکونه رسولي دي ملي دفاع وزیر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې نن ورځ په سلګونو تازه دمي ځواکونه هرات ولایت ته د طالبانو سره د جګړې لپاره هرات ولایت ته استولی دي لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي که مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ